د سپېڅلي خدای تعالی په نامه سلام، وخت مو بخیر. زه یوسف خان لاله یم. د اسلامي امارت ویان ذبیح الله مجاهد وایي چې د اسلامي امارت دفاع وزیر قطر ته تللی دی. د ښاغلي مجاهد په وینا د دې سفر په جریان کې د دفاع وزیر د قطر د بهرنیو چارو وزارت کې د دولت وزیر ډاکټر محمد عبدالعزیز سره لیدلي او د دوه اړخیزو اړیکو د پیاوړتیا په اړه خبرې اترې کړي دي. پر همدې موضوع د بحث لپاره په ژوندۍ بڼه راسره وصل دی د نړیوالو چارو کارپوه ښاغلی عزیز معارض صاحب. معارض صاحب سړی مشې وخت د بخیر خپرونې ته هم په خیر راغلی. معارض صاحب، قطر ته د دفاع وزیر سفر څومره ارزښتناک تاسو بولئ؟ مننه. لومړی جناب لالی صاحب تاسو ته، تاسو تخنیکي همکارانو ته، لیدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. ګورئ، یو به دا ټوله کې قطر ته باید پاملرنه وکړو چې قطر افغانستان سره، د افغانستان ولس سره او امارت اسلامي سره بلا عوضه بدون له کوم مطلب نه په صادقانه همکاري او همغږي او مرسته پرې کړي دي تر خپل سهمه پورې. قطر هېواد نه تنها په عربي هېوادو کې له غربي نړۍ سره، اروپایي هېوادو سره، اسلامي هېوادو سره هم ښې اړیکې لري او په فعلي حالت کې اوسني حال او اوضاع کې یو سیاسي مطرح مرکز هم ده. ډېره باید انکار ونه کړو. او په بله خبره لوی زبرځواک هېوادونه هم دلته زیاتې پانګونې یا شتون لري. د افغانستان لپاره د سولې خبرې هم ښه مدیریت کړلې په ښه وجه. دفتر هم جوړ کړی و طالبانو ته. د افغانستان جمهوریت کسان او نور عام کسان هم په ازاده توګه تل راتل بدون کوم مشکل اختلافات نه. همداسې چې مطرح هېوادونه لکه امریکا او نور وو، هغوی هم هلته حضور درلوده. په ضمن کې په اوسني حالت کې نه تناسب ډیپلوماتیکې اړیکې افغانستان له قطر سره لري. نور هېوادونه غیر مستقیم مطرح لکه انګلیس او امریکا او دوی هم سفارتونه د افغانستان لپاره هلته لري. نو په ټوله کې او قطر هېواد په اسلامي همکارۍ سازمان کې هم فعاله غړیتوب لري. نو د ټول د په کتو سره د قطر مفیدیت نه تنها په اقتصادي چارو کې چې مرستې وکړي، شتمن هېواد هم پانګونې دلته وکړي. په سیاسي اړخ چې ما دا توضیحات ورکړل، کولی شي ښه تصویر د افغانستان، عقاید د افغانستان نړۍ ته وړاندې کړي. په نړیوالو مجلسو کې د افغانستان له موضوعي دفاع وکړي که چېرته د سره ښه خبر وشي او قناعت ورکړل شي. حتی د دوی لابیګري کولی شي زمینه د نړۍ مرستو ته، د نړۍ اړیکو ته او ډیپلوماتیکو اړیکو ته رسېدو. معارض صاحب، که خبر د نړۍ د اړیکو وي د اسلامي امارت سره، ولې دغه ګام قطر نه اخلي؟ ولې قطر دوهم هېواد نه کېږي چې د افغانستان اسلامي امارت په رسمیت وپېژني؟ دلته بیا دوی مملکتو خپل یو تړون خپل منځ کې شته، عمومیات هم دوی ګوري. اوس قطر مثلا د نجونو ښوونځي مطلب الثاني عبدالرحمن چې راغلی و په زغرم دی په افغانستان کې یادوري وکړه، خو دوی هم وایي تاسو یو مشکل شته. دا په هماهنګي د خپل طالبان له دوی سره دا ستونزه حل کېږي. یوه خبره بله ده چې اوس وزیر دفاع د افغانستان ملا یعقوب اخوند په قطر ته تللی ده. صحیح ده چې نیوکه به دا وي یا نیوکه نه، یا اصول ډیپلوماتیک ته به دا کتل کېږي چې دی دفاع وزیر ده او هلته د خارجي چارو وزیر او ملکي کسانو سره ګوري. خو دا پلمه نه کېږي ځکه حیات ډیپلوماتیک کې هر څوک کولی شي لاړ شي. یو مشخص خپل ارتباطي کسان دي چې هغه اخیستات وظیفوي ده، یو بیا حیات ډیپلوماتیک ورته د پروتوکول ډیپلوماتیک له مخې نه کېدای د وزیر دفاع په ځای بل وزیر هم لاړ شي یا د وزیر خارجي په ځای بل کومه ته تمه ورکول کېږي. نو ملا یعقوب اخوند بیا د طالبانو په منځ کې په افغانستان کې هم موقعیت لري. دا بدون لریان او خبره ده، حقیقت خبره هم ده، ځکه د ځوان په ډېر مسایلو کې لاس نه لري. یعنې په ډېر زیات په دې باندې دا نیوکې هم نشته چې په جنګ او جګړو کې د خدای اثر نه و او ما وړکی و، بیا چې کله غټ څه سیاسي فعالیتونه کول. او اوس هم د مدیریت او اداره او مدبریت خلک خوښوي. یعنې داسې خبره د دې له خولې نه ده وتلې چې ملت وځلېږي. همیشه د ملت د دفاع لپاره طالبان ټکوي او بل نړیوالو سره د قاطع درست مارد صاحب، درست صحیح.
ځکه دا استدلال لري جاب د کومکونو اړیکو او دغه مسله چې تاسو یادولې وکړه چې قطر رامخې ته سي شاید په همدغه لیدلو خبرو کې رامخې ته سي او بل په ضمن کې پاکستان سره د مشکلات چې اوس پیدا شوي دي اړیکې دا هم یو بحث کا اجنډا یې حل سي او د اسلامي نړۍ همکارۍ مرستې هم ډېر مهمې دي ځکه دا شتمنۍ هېوادونه دي په دې ټول په کتو سره مفیدات نسبتا ډېر زیات کاري. مارش صاحب غواړم چې دلته وپوښتم چې یو لوري ته اسرائیل په قطر باندې برید کوي، بل لوري ته د افغانستان د دفاع وزیر قطر ته ځي، نه د بهرنیو چارو وزیر نه د کورنیو چارو وزیر بلکې د دفاع وزیر، یعنی هغلته یوه حمله هم شوې ده. فکر کوئ دغه دواړې پیښې د یو بل سره مستقیم ربط لري؟ لا یو خو کیدای سي د دفاع وزیر په اطلاع دا شاید په دې کې تدبیر نیول شوی چې دی ملاتړ نسبت له اسرائیل او نور نه قطر سره اعلان کړي په اسلامي هېواد په توګه او دغه کړنه وخندي په مجلس کې. بیا دا انعکاس لري چې وزیر دفاع د افغانستان دا وغانده. اما په ټوله کې یوه خبره ده دا د اسرائیل او د قطر خپل مشکلات باید حل کړي ځکه دوی دا وړتیا نسبت زموږ د اقتصادي او د تخنیکي لحاظه ډېره لري. دوی د خپل حل کې په دې مسایلو کې شاید ملا یعقوب اخوند ډېر زیات هغه ونه کړي او د اسلامي هېواد په توګه د یو دوست قطر په توګه باندې غندلې مخکې هم دي اوس هم غندي. ځکه مارج صاحب موږ ټول سره مسلمانان یو ورونه یو او په ټوله کې زموږ ترمنځ ورورګلوي ده، ځکه دغه پوښتنه ما کوله. بالکل وایي انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم، دا مشکل نشته. ښه خبر ده. اما یو خبر ده چې نن سبا په سیاسي مسایلو کې هر هېواد خپله ستونزه باید خپل هېواد سره حل کړي، بل هېواد باید داسې یو کار ونه کړي چې مثال نور خلک په خفه کې یا نور دوست کې یا خپلو دا مسایل ته اوس ګورو. مثلا دا اوس په غزا او په اسرائیل او په فلسطینیانو باندې مشکلات دي، اما نور هېوادونه تقریبا اسلامي هېوادونه چې امکانات ډېر لري چوپ ناست دي، ځکه نن سبا په سیاست کې ګټې مهمې دي او هر خپل مشکلات لري. درست بهتره ډېر زیاته زه فکر کوم چې که ملا یعقوب اخوند وکړی سي یو نظامي او پوځي ستراتیژیک تړون یا سره لاسلیک یا مقدمه یو پیشنهاد ورته وړاندیز ورته وکړي چې دغه لاره که وسي بیا نو کیدای شي نور عربي هېوادونه هم تشویق. مارج صاحب زما پوښتنه زما وروستۍ پوښتنه هم همدلته ده مارج صاحب، که نن قطر وړاندې کېږي اسلامي امارت په رسمیت پیژني، آیا سبا به کویت، عمان یا هم نور عربي هېوادونه یو وړاندې شو اسلامي امارت به په رسمیت وپیژني په لنډو کې مارج صاحب؟ بالکل 50 اسلامي هېوادونه کېدای شي یا 22 عربي هېوادونه دا کار کوي. که یو اسلامي هېواد دا کار وکړي کېدای شي دې ته هم قناعت ورکړي، کېدای شي ستراتیژیک پوځي دفاعي تړونه کلاسیک سره دې هېوادو سره بیا دلته موږ سره نظامي وسایلو کې مرسته کېدای شي او په ضمن کې دفاعي آلات کې هم کېدای شي. بیا به دغه بعضې شرعي هم ګاونډیان لکه پاکستان، ایران، تاجکستان به په افغانستان کې لاسوهنه به هم نه کوي. اوس هم شاید پاکستان ډېر نگراني ولري چې هغه غواړي دا ماموریتونه د افغانستان په هکله نږدېتوب افغانستان ته نړۍ ته ټټر وي چې افغانستان سره کړم، ځکه دلته به خنډ جوړ کړي. خو داسې داسې تدبیر ته چې زه ګورم اوسني حالت کې او دا جرأت چې دی نو امارت چارواکو زه ګورم چې په نیغه مخامخ ځینو هېوادو سره اړیکه ساتي، ګمان نه کوم چې پاکستان خنډ جوړ کړي یا ایران یا بل هېواد جوړ کړي. دوی سره به خپلې اړیکې موجود دي. نو دا یو ښه پرمختګ ده چې کله له نږدې هېوادو سره اسلامي هېوادو سره همداسې وړاندې لاړ شي. په دې هیله یو چې یو وخت کې چارواکي اروپایي هېوادو ته ناست دي، هغوی سره خبرې اترې وکړي، همداسې امریکا سره او روسیې سره او نورو هېوادو سره، تر هغه چې افغانستان د انزوا د نړۍ نه ووځي، نړۍ سره اړیکه جوړې شي، مرستې وشي، د موږ توکي لاړ شي نړیوالو ته، د هغوی توکي موږ ته راشي، د اجتماعي ټولنیزې اړیکې د خپل ملتونو سره تامین شي، سیاسي دا به د افغانستان ډېر زیات مشکلات ډېره زیاته مننه انشاءالله حل کړي. ډېره زیاته مننه مارج صاحب، د وخت څخه د ډېره زیاته مننه. تاسو مننه. مهرباني.